بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو سړي و خپل مزدور ته ویله چې دا کار به وکړي چې د الله زوی سیله به هم دا کار کوي، نو آیا په داسې الفاظ ویلو سره هغه سړی د اسلام وځي او که یا؟ نجم الفتاوا جلد نمبر اول صفحه نمبر 8 هغه لیکلی دي که چیرې چا داسې الفاظ استعمال کړله چې د الله زوی سیله به هم دا کار کوي، نو دا د اسلام څخه خارج سو. ایمان او نکاح دواړه د لاسه ورکړل. ایمان به هم برته راوړي، کلمه به وایي، او که چیرې واده والا وي د نکاح تجدید به هم کوي، دوباره به خپله نکاح تړي. او نکاح به داسې نه وي لکه هسې چې کور والا دې دوه سره وتړي، نه، نکاح به د ګواهانو و مخته تړي، دوه ګواهان به وي او بیا به د ایجاب و قبول کوي، بیا نکاح صحیح کیږي. او موږ بار بار وایي چې داسې الفاظ مه استعمالوئ عزتمنو، ځکه خو داسې الفاظ راځي په کتابونو کې چې وایي آخر وخت کې به سهار مسلمان وي، ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي، سهار به کافر وي. هغه وجه دا ده چې خوله سمه نه استعمالوي، ژبه په کنټرول کې نه وي چې ویل هغه یې وویل. نو په کار دا ده چې خپلې ژبې سمې استعمال کړي. نو په داسې الفاظ ویلو سره دا سړی د اسلام څخه ووتی، د ایمان تجدید به هم کوي، د نکاح تجدید به هم کوي. په حواله سره د فتاوای تاتارخانیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 461، فتاوای هندیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 258. والسلام. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دینی پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.